بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وقائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دناستي قدرمنو حاضرینو او ټولو مسلمانانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د الله تعالی شکر ادا کوو چې یو ځل بیا یې د رؤیت هلال مرکزی کمیټې غړو ته چې د علی القدر امیر المؤمنین حفظه الله په هدایت جوړه شوه او په تشکیل کې د هیواد له بیلابیلو وزارتونو او ادارو څخه محترم شیوخ او جید علماء کرام شامل دي. د کوچنی اختر د میاشتې د اعلان په مناسبت ناسته جوړه شوې فرصت ورکول شوی. د میاشتې د لیدو کمیټې مرکز او ولایتو غړو د معلوماتو په اساس د هیواد په هیڅ ولایت کې د یادې کمیټې غړو د شوالی مکرم یا د کوچنی اختر د میاشتې د نه لیدو او نه عامو هیوادوالو محاکمو ته د میاشتې د لیدو شاهدي وړاندې کړې ده. نو په دې اساس د میاشتې د لیدو مرکزی کمیټه رسمي اعلان کوي چې سبا سه شنبه د 1445 هجری قمری کال د رمضان المبارک د میاشتې 13مه نیټه ده او بل سبا چهارشنبه ورځ د شوال مکرم میاشتې لومړنۍ نیټه چې د 1403 هجری شمسی کال د حمل د میاشتې د 22مې نیټې سره برابر ده. د کوچنی اختر اول ورځ ده. الله تعالی دې زموږ استاسي د ټولو روزه قبول کړي او الله مو دې عبادتونه قبول کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.